ولې ځینې خلک خوشحاله او ځواکمن وي؟ هر انسان په ژوند کې ځان ته قسمت او تقدیر لري، او دا یې په خپل واک کې دی چې له خپل قسمت سره جنګیږي او یا هم له هغه سره مرسته کوي. دا په دې معنا نه ده چې تاسو مو له خپل قسمت سره وجنګیږئ او یا هم همکاري ورسره وکړئ. آیا تر اوسه متوجه شوي یاست چې ځینې خلک بې له دې چې د خپل ژوند ستونزې او کړاوونه په نظر کې ونیسي په خوشحاله ژوند کوي او پیاوړی دی؟ څېړنې دا ښودلې ده چې دا کار خدایي نه دی بلکې یو مهارت دی چې د دې خلک په ځایونو کې روزلي دي. تاسو هم که غواړئ دا وړتیا ترلاسه کولی شئ او خپل ژوند مو له نه ختمېدونکي خوښیو نه ډک کړئ. هر څوک په خپل ژوند کې ځان ته قسمت او تقدیر لري، او دا یې په خپل واک کې دی چې له خپل قسمت سره جنګیږي او یا هم که له هغې سره مرسته کوي. آیا دا په دې معنا ده چې اوږده وغځېږي او پرېږدي چې ژوند پخپله تېر شي؟ نه، د دې په ځای تاسو کولی شئ چې داسې کړنې ترسره کړئ چې ټولو ستونزو سره مقابله کولی شي او له نوې لارې پیدا کړي، او د دې نورو لارو پیدا کولو به تاسو ته نوې انرژي درکړي. خوشحاله خلک یوازې مثبت فکر نه کوي بلکې مثبت عمل هم کوي. مثبت فکر کول بېشکه چې ښه پایلې لري. د خوشحاله اوسېدلو لپاره باید خپل فکرونو ته بدلون ورکړو. د خلکو احساسات په تمه مه کښېنئ. پیاوړی کس په خپل عمل کوي او فکر کولو باندې کنټرول لري. که غواړئ چې خوشحاله کس اوسئ، خوشحاله او ځواکمن عمل ترسره کړئ. که غواړئ چې مهربان او زړه سوانده اوسئ، مهربانه عمل ترسره کړئ. خوشحاله خلک هر څه ته چې اړتیا ولري هغه ترلاسه کوي. په هغه توکي چې الله جل جلاله د اسمان نعمتونه ځمکې ته نه راغورځوي، له بې ځایه شکایت کولو نه هم څه نه جوړېږي. نو د شکایت کولو پر ځای مو په خپلو غوښتنو پسې شئ. دا ستاسو انتخاب دی. تاسو کولی شئ چې هغې ته ادامه ورکړئ چې په ډېره اسانۍ سره به مو هغه څه چې غواړئ ترلاسه کړئ. خوشحاله خلک د بدلون په لټه کې وي. یو شکل پاتې کېدل او خپل ځان کې بدلون نه راوستل د طبیعت د ټولو قوانینو په خلاف دی. که دا هڅه وکړئ چې تل په یو شکل پاتې شئ، نو تل به ناراحته او نارامه اوسئ، او که د بدلون کولو ونه ډار شئ، نو تل به خوشحاله او ځواکمن اوسئ. خوشحاله خلک ځان ته د ماتې خوړلو اجازه نه ورکوي. ماته په دې معنا نه ده چې هېڅکله به هم خپل موخې ته ونه رسېږي، او یا هم خپله موخه د پرېښودلو په معنا ده، بلکې موخه ته رسېدل یوازې په یوه معنا ده. تاسو ډېرې تجربې ته اړتیا لرئ او هر وخت د بدلون په لټه کې اوسئ، او هېڅکله هم مه تسلیمېږئ. اجازه مه ورکوئ ترڅو یو ماتې تاسو ته خپل تاثیر لاندې راولي، ترڅو تاسې ټولې هڅې له منځه یوسي.